باندې غم یې پروري ځمونو دا زړه دې دا زړه داسې خوځوي په خپله ورته دا غم غورځېږي زړه باندې هېڅ غوسلم ځان ټینشن له مه ورکوئ چې ټینشن له ورځئ نو ځان دې راوباسئ کې ځان بار او 24 ګنټې داسې دي دا ظالمې که دا دومره دي د چرګو انډې مو خوځولې نو ټولې به دې اسقا کړي ځکه چې یو ورځ به انډې راوړې وو په لاره مې داسې وړقولې نو اسقا شوې وې که نه نو بس بیا وایي هغه څه دی هغه پولیس والا سید نبي شاه شیخ متون تاڼې ویله ما سره زیاتې وکړه بیا دا قصې قطاري وي یاره اوچتېږه او راخلاصېږه اوس دا حل دی ډوش دا اوس څه شی شو یاره او بیا بس نه راغلې چې بس سره د میکه ورختئ او ځان سې د غم ساز هم لګولې او کیمرې والې هم را روان کړی و یو خل لګول یې سازه کړي دی او زمونږ خور سره زیاتې وشو او دا چلو شو دا چلو شو راشه اوس هم په دې خور باندې څه وکړې ظالمانو پیریانو چپه پې راغلې ده دا اوس څه کوي په خدای چې د دې موبایل د دې سکرین نه راپسې اوس دې غاړه راوځي که څه حساب کتاب دی که خوا کې ورسره کم ګاونډیان دي د هغوی هغه کوټو کې به دغه رنګې هغه لوښي هم خوځي راخوځي ابو چې دا څه حساب کتاب دی هغې باندې خو سمه زلزله راغلې ده دا داسې خو چې هغه څه ورته وایي په هغه غوا باندې هغه دغه کیني هغه مچ نو داسې ټوپونه خو هغه هم نه وایي دې ته اوس پته نه لګي چې مچ ورننوتي که څه حساب کتاب دی که دې سټ کې فرق راغی که سپوڼې پې ورټیک وکړه دا څنګه چل دی دا خو ټینشن ته نه ختمې ټینشن نور هم زیاتی نو سهار چې د بیا ونیسي یو سافټویر دله اپډیټ کړي نو بیا به وی ما سره یې زیاتې وکړو او بیا خو دا میکونو والا هم خدای دې وبخي نو بیا خو د دویم سم هغه د تعویضونو والا کار یې سای شي بس دا درز او غوبه دي نه راغلی چې بس میک یې راغشتي او در رواني نو ډېرو خلکو د دې سپورټ کوو د دې په دې ګناه کې اوس حقه کسان هم ګناهګار دي راشه بیا اوس د دې غم وکړې که نه دا چېرته وتړې د خدای مسلمانانو دا اوس څه کوي دا خو سم اوچتېږي او راخلاصېږي دا چرې که کټ کې کېناسته او ویې کړو نو بس کټ له بیا خپې ماتې کړي داسې حساب دی په دې باندې خو د پیریانو چپه راغلې ده راشه وروره د دې غم وکړې او دا ویډیو شیر کړې मेरा लड़कों से एक सवाल है जो ये लड़कियों के पास से गुजरते वक्त झां झां करके इतनी तेज बाइक निकाल के जाते हो इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मेरा सवाल मैं पूछ लेती हूँ। मेरा ये सवाल है कि लड़कियों के सामने अपने बाल हीरो की तरह किस खुशी में सेट किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? और मेरा भी लड़कियों से 3 सवाल है। سمې دمه به را روانې خو چې څنګه هلکانو خواله راورسي نو قدم به راسې کجی کی ته به ویږي په پوله چېرته کجی خره روانه ده اسکا کیا مطلب ہے؟ او سوال نمبر 2 سمې دمې به را روانې خو چې څنګه د هلکانو خواله راورسي نو دا چل بو کی اسکا کیا مطلب ہے؟